شاسوار خان د هر سندرغاړي خپل لار وي. شاسوار خان چې کله د موسیقۍ دنیا ته راغی نو ډیرو خلکو وی چې دا د رحیم شاه خورایي دی او ځینو خلکو وی چې دی د رحیم شاه نقل کوي، خو شاسوار خان دا خبرې رد کړي دي. بیا که موږ د په ټول هنري سفر باندې نظر وکړو نو زیاتره د معیاره پریوتي مواد به مو مخې ته راځي. د دې لویه وجه یا خو زر تر زره شهرت ترلاسه کولو او یا د کم عمرۍ له وجې ترې غلطۍ سرزد شوي دي. د سندرو سره د اداکارۍ په میدان کې هم تبه ازمایي وکړه، ولې دلته یې هم د معیار خیال ونه ساتلو. شاسوار خان همیشه د خپل کردار له وجې د تنقید ښکار شوی دی. دا خبره 100% درسته ده چې غیر معیاري انتخاب بیخي لږ ژوند لري. د کال 2011 نه تر 2019 پورې شاسوار د موسیقۍ او فلمي نړۍ سره پیوست پاتې شوی دی. کال 2019 کې د موسیقۍ د دنیا سترو مشرانو پوهه کړو او دې خبرې ته تیار کړو چې نور به د معیاره پریوتي کلامونه نه وایي او د اداکارۍ نه کولو وعده هم وکړه. هم په دغه کال کې پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې د نایلا نومي جینۍ سره یې جنسي تیري کړي دي. په نیشنل میډیا د دې خبر خپرېدو وروستو نه صرف پښتنو بلکې د نورو ژبو خلکو ته هم په ګوته شو او دلته یې د هنري سفر سلسله ماته کړه. شاسوار خان توبه وکړه او د دعوت تبلیغ کار ته یې ملا وتړله. د نن سبا د دین په لار کې وخت لګوي او د حمدونات سلسلې ته یې هم دوام ورکړی دی.